بسم الله الرحمن الرحيم. أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود. قدرمنو عزتمنو دیکھی حدیث کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا هغه بد صفتونه ذکر کړي بیانوي چې په هغې سره د ملتونو د قومونو د کورنیو ترمنځ بګاړ او ورانۍ او اختلاف پیدا کېږي. کورنۍ او قومونه پې خرابېږي، ورانېږي. او بل ښه صفت دا ذکر کړي چې په هغې سره د ملتونو او د قومونو او د کورنیو ترمنځ محبت پیدا کېږي، مینه پیدا کېږي، یووالی پیدا کېږي. دې حدیث کې دغه خبره نبی علیه السلام کوي. رسول الله سلام فرمایلی چې زه ضامن یم، ذمهوار یم په یو کور په اطرافو د جنت کې لمن هغه چا دپاره ترکل میرا چې پرېږدي مناظرې مخالفتونه په یو مسله کې اختلافات دا پرېږدي نه کوي. و ان کان محقا، اگر که دی په حق باندې وي، دغه مسله کې دی اگر که په حق وي خو د جانب مقابل سره دلیل نه وي، مناظره ورسره نه کوي، اختلاف ورسره نه کوي، ځکه چې د دې نه په دې مناظرې او اختلاف دلیل ویلو سره د جانب مقابل سره عداوت او دشمني پیدا کېږي، فایده نه کوي. نو چې فایده نه کوي او دشمني پیدا کېږي، نو د دې نه نور دا دشمني غټېږي. دې په نتیجه کې بغض و عداوت راځي، قتل و قتال راځي، غیبت و کنزل راځي، اهانت و سپکاوی راځي. نو ځکه مسلو کې اختلاف کول د چا سره نه دي پکار، اگر که ته په حق یې، ځکه اوس حق واضح دی. دویم و ببیت، او نبی علیہ السلام فرمایي چې ذمهوار یم په یو کوټه او په یو کور په منځ د جنت کې هغه چا دپاره ترکل کذبه چې پرېږدي دروغ، چې څوک دروغ نه وایي، هیڅ وخت کې په یو ځای کې په یو کار کې دروغ نه وایي. نو زه د دپاره ذمهوار یم چې الله تعالی به د جنت په منځ کې کور ورکوي. و ان کان مازحا، اگر که دی ټوکې کوي او ګپ لګي، په ټوکو په ګپ لګولو کې هم دروغ نه وي او نورو خبرو کې خو لبسي نه وي. و ببیت، زه ورته ذمهوار یم په یو کور فی اعلی الجنت، د جنت په هغه پاسنۍ په هغه لوړه مرتبه کې لمن هغه چاته حسن خلقه چې ښایسته یې کړل خپل اخلاق، چې اخلاق یې ښایسته کړل، یعنی د ښو اخلاقو والا و. د ښو اخلاقو هغه په دریو شیانو کې خلاصه کېږي چې ښه خلق دا دی چې چاته ضرر نه رسوي، نه د لاس او نه د ژبې. یو دویم دا دی چې وصل کېږي د خلکو سره، خلکو ته خیر رسوي، خلکو ته خیر رسوي.
دریم دا دی چې تواضع، خاکساري، ځان ښکته ګڼل. که یو سړی د ښه علم والام دی او د ښه کمال والام دی، د اوچتې کورسۍ والا هم دی او لوی مالدار هم دی، د دې سره سره د ځان ښکته وګڼي، تواضع او خاکساري کوي. دا د ښو اخلاقو خلاصه ده. نو الله تعالی دې موږ او تاسو ته دا توفیق راکړي چې د خلکو سره اختلافات په هغه مسله کې دلایل قایمول د دې نه صرف نظر شو. دارنګې الله دې توفیق راکړي چې دروغ نه وایو. دارنګې دې الله تعالی توفیق راکړي چې د ښو اخلاقو والا شو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.